اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزت مند مشرانو کشرانو دا نبی علیہ الصلاۃ والسلام سیرت شروع. پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دا مکی مکرمه ژوند بیان شوه. دارنګه د هجرت واقعات د نبی علیہ الصلاۃ والسلام مدینه ته راتګ دا ټولې خبرې مخکې جمعو کې تیرې شوې دي. عزیزانو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام چې کله مدینه منورې ته راغی ډېرې زیاتې خوشحالیانې وې. ټول خلک خوشحاله وو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر راتګ باندې. هر طرف ته په هر کور کې خوشحالي وه، خنداګانې وې. مدینه منورې ته چې نبی علیه الصلاۃ والسلام لاړو، اسلام ته غلبه میلاو شوه او د مدینې خلکو اسلام راوړو. مسلمانانو په ښکاره باندې د دین په ارکانو باندې کې عمل شروع کړه. او بل طرف ته د جهاد حکم هم رالو او د مدینه منوره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا اکثر جهادونه کړي دي، جنگونه کړي دي د کافرانو په مقابله کې. د هجرت په دویم کال باندې د بدر جنگ وشو، په دریم کال باندې د احد جنگ وشو، څلورم پنځم کال باندې د خندق جنگ وشو، غزوه احزاب، او دارنګې دینه پس خیبر او بیا جنگ موتا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ورته لیږلي. دا غینه پس فتح مکه وشوه، جنگ حنین، دارنګې نور جنگونه وشول. نو دا هم یو لوی امتحانو په صحابه کرامو باندې. پکې ډېر زیات صحابه کرام شهیدان شوي وو، تر دې چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاص کسان، د کور کسان، حمزه رضی الله تعالی عنہ ترو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او هغه په جنگ احد کې شهید شوه. دارنګه د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د ترزوی جعفر رضی الله تعالی عنہ په جنگ موته کې شهید شوه. لوی لوی صحابه کرام د دین د پاره، د اسلام د پاره جهادونه کړي دي او شهادت ورته ملاو شوی دی، شهادت ورته نصیب شوی دی. د هجرت په اتم کال باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکه فتح کړه او په دې کې غټ غټ خلک چې د اسلام نو راوړې، مخکې د اسلام ډېر لوی دشمنانو، بیا ورته الله جل جلاله دین نصیب کو، اسلام ورته ور نصیب کو. ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ چې ټول عمر د اسلام خلاف جنګېدلی و، هغه ته الله پاک ایمان ور نصیب کو او لوی صحابي جوړ شو. دارنګې وحشی رضی الله تعالی عنہ چې حمزه رضی الله عنہ شهید کړو، هغه ته هم الله جل جلاله ایمان ور نصیب کو. هند رضی الله تعالی عنها چې حمزه رضی الله تعالی عنہ د بدن اعضای کټ کړیو، هغه ته هم الله پاک ایمان ور نصیب کړ. لوی لوی خلق دا په دین کې داخل شلل او په اسلام کې داخل شلل، اسلام ته غلبه ملاو شو. غرض دا عزیزانو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله مکه فتح کړله، نو د دینه پس لوی لوی ډلې، لوی لوی خلق راتلل او په اسلام کې داخلېدل. تر دې چې فتح مکه په موقع باندې د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره 10,000 صحابه کرام راغلي. او بیا چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د فتح مکې نه 2 کاله پس حج لرالو، نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د مسلمانانو تعداد 1,24,000 کم و بیش و. دومره خلق، دومره کلو والا ډلې قافلې براتلې او په اسلام کې به داخلېدل. سورت نازل شو اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. دا سورت چې کله نازل شو او په دې کې دا الله پاک او فرمایل چې کله د الله پاک مدد راشي او فتح راشي،
او ته ګورې چې خلک ډلې ډلې دا په دین کې داخليږي په اسلام کې داخلي نو بیا دغه وخت کې څه وکړه فسبح بحمد ربک خپل د رب تسبیح بیانوه واستغفره استغفار کوه انه کان توابا بشکا الله جل جلاله توبه قبلونکې دی سورت نازل شو صحابه کرام خوشاله دي او ټول خوشحاليږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ته او فرمایل چې جبرائیل دې صورت نا ماته یو خوشبو راځي یو خوشبو چې کوم دی هغه ماته راغله هغه دا چې مخکې به حکم داو چې جهاد کوا د کافرانو خلاف جنگيږي او اوس حکم دارالو چې زما تسبیح بیانوا او استغفار کوا دیکې ماته د دنیا نه د سفر کولو مبارک چې کوم نه هغه راغلی چې زما اوس د دنیا نه سفر کوم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حکم او شو چې د الله پاک تسبیح بیانوا دا صورت چې کله نازل شټول صحابه کرام خوشاله دي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ جاړي صحابه کرام ته نه تپوس وکړه چې ابو بکر ولې جاړي نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل چې کوم مقصد د پاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغله نو هغه مقصد پوره شو خلق په دین کې داخل شل اسلام خور شو اوس با عن قریب نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمنګ نه واپس دي نو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لسم کال باندې د حج موقع وا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حجۃ الوداع په موقع باندې کې خطبه بیان کا او بیا خطبه کې تعلیمات خلق له ورکړل د دې نه پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس شو مدینه منوره ته راغی کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منوره ته راغی د سفر 27 یا 28 تاریخ دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع ته لاړ د بقیع مقبره ته او الته خلق د پاره دعاګانې او غوښتلې د مغفرت دعاګانې خلق ته وکړلې او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل کور ته راغی او د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام طبیعت مبارک دا خراب شو تب په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې راغله او په سر باندې ډیر زیات تکلیف او ډیر زیات درد په سر باندې د دې د وجنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تکلیف د وجنه کله چې په سر باندې کې دړ شي خلک فریاد کوي دغه سه فریاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم کول عائشہ رضی الله تعالی عنها ورته وی چې اے د الله رسول زما په سر باندې هم ډیر زیات درد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته او فرمایل چې عائشہ زما په سر باندې کې داسې درد دی چې معلومی ګراته داسې چې د دې بیماری نه بزه بیا خانه شمه په دغه بیماری کې بزه د دنیا نه لاړ شم دا د پیر رضوا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل د بیبي د میمونی رضی الله تعالی عنها په کور کې کله چې بیماری سیوا شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار بدا فرمایل چې سبابا زما کم بیبي سر نمبر وی زبر چا په کور کې نو ازواج مطهرات ورته او چې د الله رسول تاسو خپل نمبر معلوم دی چې سبارت وتا چا سره تیرو خو بیا پته ولګی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طبیعت ډیر زیات خراب دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تمامو بیبیانو نه اجازه وغوښته چې زبا د نور روزه د بیماری د عائشہ رضی الله تعالی عنها په کور کې تیروما ټول ازواج مطهرات اجازه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ورکړه